هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز رادیو څخه. سلام علیکم، وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو ورځني خبرونو ته. نن سه شنبه د وږی4 نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 26 نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. بغلان کې د انګوروپه حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. په یو میاشت کې د افغانستان له بندرونو او هوايي ډګرونو 2330 بهرنیانو تګ او راتګ کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنځي سوداګري 28 سلنه لوړه شوې. او په خان یونس کې د اسراییلي ځواکونو برید له امله 4 خبریالان او 14 فلسطینیان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په بغلان کې د انګورو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. په بغلان ولایت کې د انګورو د حاصلاتو د موسم په رارسېدو سره د یاد ولایت بڼوال د حاصلاتو د زیاتوالي او د ښه کیفیت خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو برخې مسؤل ولی امر خیل ویلي چې تر اوسه پورې د 14 هکتاره په اندازه د انګورو باغونه جوړ شوي او تمه د سږ کال به ترې 242 متریک ټنه حاصلات راټول شي. په یو میاشت کې د افغانستان له بندرونو او هوايي ډګرونو 2330 بهرنیانو تګ او راتګ کړی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې د هوايي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هېواد ته د 2330 بهرنیو وګړو تګ او راتګ ثبت کړی دی. یاده اداره زیاتوي چې تر ټولو زیات بهرني وګړي د نیمروز او هرات بندرونو، هرات او بلخ هوايي ډګرونو، د تورخم، مرخینې او حیرتان له لارې هېواد ته تګ او راتګ کړی دی. د یادې ادارې په وینا هېواد ته د بهرني وګړو له ډلې څخه یو شمېر د سیاحت او یو شمېر نورې د کار په موخه راغلي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنځي سوداګري 28 سلنه لوړه شوې. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنځي سوداګري د تیر په پرتله د پام وړ وده کړې ده. د افغانستان د ترنزیت ارزښت د جولای په میاشت کې له 100 میلیونو ډالرو څخه لوړ شوی. په داسې حال کې چې د جون میاشتې ارزښت شاوخوا 80 میلیونه ډالر و. د نیشن ورځپاڼې د مخې دا د میاشتنۍ کچې د مخې شاوخوا 28 سلنه زیاتوالی ښیي. راپور کې ویل شوي چې د مخ پر وړاندې ترنزیت 80 سلنه لوړ شوی، خو شاته تلونکي ترنزیت بیا 14 سلنه کم شوی دی. او وروستۍ خبره ده چې په خان یونس کې د اسراییلي ځواکونو برید له امله 4 خبریالان او 14 فلسطینیان وژل شوي. د غزې په خان یونس ښار کې پر یو روغتون د اسراییلو په تازه برید کې د 4 خبریالانو په ګډون 14 فلسطینیان وژل شوي دي. یاد خبریالان د خان یونس په ناصر روغتون کې د خبري پوښښ پر مهال وژل شوي دي. د غزې د رسنیو دفتر اعلامیې له مخې د اسراییلو د بریدونو له پیل څخه تر دې مهاله په غزه کې 244 خبریالان وژل شوي دي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.